د افغانستان وروستی تاریخ د جنگونو او اخوډب څخه ډک دی. ځکه نو ډیری افغانان د باچا ظاهرشاه د باچاهۍ دوره ډیر په ارمان یادوي، ولې چې هغه د امن او خوندیتوب دوره وه. په کال 1933 کې د ظاهرشاه واک ته د رسیدو او په 1903 کې تر راپورتېدو پورې دغه هېواد د ټولنیز، سیاسي او اقتصادي پرمختګونو شاهد دی. په جدیده نړۍ کې د تګ کولو لپاره د باچا ظاهرشاه په زمان کې افغانستان هم د جدید پرمختګونو سره مخامخ کړل شو. که څه هم د باچا ظاهرشاه دغه اصلاحات افغانستان ډیر د پرمختګونو سره مخامخ کړ، خو همدغه اصلاحات و چې بالاخره په افغانستان کې د شاهي نظام د راپرځولو یو مهم سبب وګرځید. مخکې له دې چې د باچا ظاهرشاه په زمان کې په هغه مرکاتو ښه ځان پوه کړو چې د افغانستان په ټولنیز سیاسي جوړښت کې وکارول شوه، لومړی باید د شلمې عیسوي پیړۍ د پیل تاریخي پیښو ته لنډه کتنه وکړو. د امیر حبیب الله د دورې په پیل کې هغه ځانګړو کورنۍ ته د راستنېدو اجازه ورکړل شوه کومې چې د سیاسي ناخوالو له امله په عربي هېوادونو یا په هند کې میشته وه. په دې لړ کې دوې مهمې کورنۍ د ترزیانو او د مصاحبانو وې. ظاهرشاه د مصاحبانو څخه و، دواړې کورنۍ د بارکزي شاهي خاندان څخه وې. دغه کورنۍ خورا مهمې کورنۍ وې، ولې چې هم دوی و چې له ځان سره فکري نوښت راوړ. په دغه فکري نوښتونو کې د پان اسلامیزم، د ملت پالنې او د جدیدیت فکري نوښتونه وه. ډیر ژر دغه فکري نوښتونه د حبیبیه او حربیه ښوونځیو په بڼه په ملي جوړښت کې جذب کړل شوه چې د جدید تعلیم د ترلاسه کولو لپاره جوړې شوي دوې مهمې ادارې وې. په پایله کې پر افغانستان د هغه جدیدو افکارو لارې خلاصې کړل شوې چې په ټوله اسلامي نړۍ کې وار د مخه لا پیل شوي وې. د نویو افکارو د راتګ سره سم په افغانانو کې دا فکر هم ریښې ونیولې چې دوی بشپړه نه دي خپلواک. د دوی خارجه چارې د برطانوي هند په ولکه کې وې. د افغانستان د واکمنۍ دغه بد حالت دوو کسانو ته ډیره مرسته ورکړه چې دوی پر ملتپاله فکر افغانان سره راغونډ کړي. د دغه دوو کسانو له جملې څخه یو امان الله خان او بل انسان محمود طرزی و. په کال 1919 کې امان الله خان واک ته ورسید او د خپل پلار تر دریځ یې څرګند دریځ خپل کړ. په همدا کال یې د برطانوي هند په خلاف غزا پیل کړه او په همدغه کال یې د افغانستان بشپړه خپلواکي ترلاسه کړه. وروسته له دې په خپله ټوله دوره کې د امان الله هڅه دا وه چې خپل هېواد ته ژر تر ژره نوي بنیادونه په داسې ډول کښېنوي چې بیا یې هیڅکله خپلواکي ته خطر نسی پیښ. خو د هغه دغه اصلاحات د افغان ټولنې د سخت ردي عمل سره مخامخ شوه، ولې چې افغانانو فکر درلود چې دغه اصلاحات د افغان ټولنې او کلتور د بنسټیز اصولونو سره په ټکر کې دي. په پایله کې بغاوت پیل شو چې د کال 1991 په پیل کې امان الله خان هېواد پرېښودو ته اړ کړ. وروسته په همدغه کال کې د مصاحبانو مشر غړی نادرشاه واک ته ورسېدی او دغه بغاوت یې قابو کړ. د هغه دوره لنډمهاله وه. په دغه دوره کې د هېواد سیاست بیا هم د امان الله خان او د مصاحبانو د پلویانو د کشمکش سره مخامخ و. په کال 1933 کې نادرشاه د ښوونځي د یو هلک لخوا په ډزو سره ووژل شو. د افغانستان تاریخ ته په کتو سره دا خبره جوتیږي چې د یوه باچا څخه بل باچا ته د واک منتقلي د شخړې په حالت کې ترسره شوې ده. خو 19 کلن ظاهرشاه یو بختور باچا و چې د امن په حالت کې د خپل پلار ځایناستی وټاکل شو. دا په دې هم چې د پوځ واک د باچا د دریو اکاګانو یعنی ترو سره و، لکه سردار هاشم خان، سردار شاه محمود خان او سردار شاه ولی خان.
دوی درې واړه په حکومت کې مهم رول درلود او د خپل رور نادرشاه د جدیدیت د فکر سره ژمن و چې په کراره په افغان ټولنه کې بې له کومې شخړې د رامنځته کېدو په حالت کې و. ځکه نو د خپل واک په لومړي دریو لسیزو کې ظاهرشاه ډېر لږ د واک لارې چارې تر لاس لاندې درلودلې. د پام وړ ټکی دا دی چې د مصاحبانو سیاسي پالیسي یوازې په دې نه و خوندي چې د دوی واک په لاس کې و او طاقتور و، په داسې حال کې چې ملایانو د امان الله خان په خلاف په سیاسي ډګر کې تر مخالفت وروسته زښت زیات طاقت ترلاسه کړی و. نو دا ځکه د مصاحبانو د خپل مشروعیت د خوندي ساتلو لپاره دغه ملایانو ته دوی د افغانستان په عدالتي نظام کې خورا زیات طاقت او اهمیت وربخښلی و. دا مراعات دوی ته د کال 1911 په قانون اساسي کې ورکړل شوی و. ځکه نو د مصاحبانو لپاره دا فطري امر و چې دوی د امان الله خان لخوا ورکړل شوي ټولنیز اصلاحاتو څخه په قانوني ډول لاس واخلي، خو دا لاس اخیستنه په دې معنا نه و چې دوی د دې اصلاحاتو مخالف و. د خپل مرګ څخه وړاندې د نادرشاه د اروپایي ورځپاڼو سره مرکو ته که وګورو نو جوتیږي چې نادرشاه هم د جدیدیت دغه اصلاحاتو ته په کلک ژمن و. د په دې مرکه په ترڅ کې وویل رښتیا خو دا دي چې کوم اصلاحات چې امان الله خان متعارف کړل او هم هغه د راپرځولو سبب وګرځېدل، دا په دې معنا نه ده چې هغه بد اصلاحات و، بلکې خبره دا ده چې کله یو ناروغه کس ته تر خپل ورکړل شوي مقدار څخه زیات دارو ورکړل سي نو ناروغه نور هم ورسره ناروغه کیږي، چې دا په دې معنا نه ده چې دارو بد و، بلکې دا چې طریقه نه و سمه. که څه هم مصاحبان د جدید تعلیم مخالف نه و، خو بیا هم په دې اړه د دوی عمل ډیر ګړندی یعنی چسپانده نه و، ځکه چې دوی نه غوښتل چې د ملایانو سره په بې پایه او بې پایله جنګ کې وموښلي. د ظاهرشاه سره د لومړي وزیر په توګه د هاشم خان هڅه دا وه چې لومړی باید د دولت وړتیا ژوره کړل سي. په دې لړ کې د هغه زیاته پاملرنه د پوځ د مضبوطولو خواته وه. دا پالیسي دوه مهم اړخونه درلودل. لومړی دا چې د پوځي جدیدیت له لارې حکومت کولی سو چې په افغانستان کې جدید فکر ژوندی وساتي او په همدا پلمه جدید تعلیمي ادارې هم فعاله وساتي. پر دې هم د ملایانو او هم د جدید فکر د خاوندانو اتفاق و. دویم دا چې یو مضبوط پوځ د یو مضبوطه حکومتولۍ ضمانت وي. که چېرته حکومت په راتلونکي کې یو ځل بیا د امان الله خان جدید اصلاحات متعارفه کوي او سخت دریځ یې مخته درېږي نو د یوه مضبوطه پوځ په شتون کې به دغه کار سخت دریځو ته ګران بیه پرېوتی وای. د دولت جوړونې په دا برخه کې د حکومت زیاته پاملرنه د مواصلاتو پر خوا وه. لرې پرتې سیمې د کابل سره د سړکونو له لارې وتړل سولې. د حکومت کنټرول د لوی ښارونو سره صحرایي سیمو ته هم وغځېدی چې په دې سره په دغه صحرایي سیمو کې د هر ډول ممکنه بغاوت پر وخت د پوځ لېږدول ډېر اسانه کار سو. ځکه نو د داخلي امن د برقرار ساتلو لپاره د پوځ رول یو مهم رول و. د ټولنیز اصلاحاتو پر ځای مادي اصلاحاتو ته د مصاحبانو دا پاملرنه دوی ته ډیره په ګټه تمامه سوه، ولې چې په دې سره یو خو جدیدیت په هیواد کې ژوندی وساتل سو، بل دا چې پر دې د هیڅ چا اعتراض هم نه و او ورسره په راتلونکي کې د جدید ټولنیز اصلاحاتو په خلاف د سخت دریځو وړتیا هم له منځه تللې روانه وه. د 1913 د لسیزې په برطانوي پوځي راپورونو کې راغلي دي چې افغانستان د ټولنیز جدید نظریاتو پر ځای د ټولنیز امن او سوکالۍ له لارې مخ پر جدیدیت روان دی. د 1913 د لسیزې پر تیرېدو سره د امان الله خان د فکر پلویان هم خپل ډیر واک وبایلی، ځکه نو اوس د حکومت سره دا موقع وه چې یو ځل بیا د ټولنیز اصلاحاتو پر ځای یو په دویم پړاو کې اقتصادي اصلاحاتو ته پاملرنه وکړي. د برطانیا او روس سره د افغانستان د تیرو ترخو تجربو په کتو سره
د روس او برتانویانو څخه افغانستان د نوو مهارتونو او پورونو لپاره نور اروپایي هیوادونو پر خوا توجه ورکړله چې پکې ایټالیا او جرمني مهم هیوادونه وو. دا ټکی د ظاهر شاه په دوره کې د افغانستان د دولت د پالیسیو په جوړونه کې تر ټولو مهم ټکی وو. خو په دې دوران کې دویم نړیوال جنگ رامنځته شو او د افغانستان ګاونډي برتانوي هند او دوستان یعنی جرمني او ایټالیا میدان ته سره راووتل. که څه هم په دغه جنگ کې افغانستان ناپیلی یعنی غیر جانبدار پاتې شو، خو بیا هم دغه جنگ پر افغانستان سخت‌ترینه ناوړې پایلې پرېښودې. د ژور اقتصادي اغیز په هیواد کې دننه د حکومت ناقدینو او پوهانو ته د ګوتنویک لپاره ډیر څه په لاس ورکړل. په دې دوران کې د بنسټیزو توکو بیې اسمان ته پورته شوې. د کورونو کرایه 1400 سلنه، د کالیو بیه 325 سلنه، د خوړو توکي بیه 361 سلنه او ټول ټال بیې په ټول هیواد کې 355 سلنه پورته شوې ولې. دغه حالت ته په کتو سره سیاسي اصلاحات د روشنفکرانو په اند نور د نظریاتي عقیدې لپاره نه بلکې د ژوندي پاتې کېدو لپاره اړین وو. یوه پوښتنه چې په دې دوران کې مهمه وه هغه دا وه چې که څه هم پر افغانستان باندې د دویم نړیوال جنگ مرګونې پایلې د شاهي کورنۍ غلطي نه بلکې بدمرغي وه، خو آیا په شاهي کورنۍ کې دونه توان وو چې د افغانستان وګړو اړتیا او مسکنت ته د پای ټکی ایښی وای؟ افغان روشنفکرو او پوهانو د 18مې پیړۍ د یو مشهوره جرمن فلسفي ژان ژواک روزو د ټولنیز تړون یعنی سوشل کانټریکټ لاندې پوښتنې او غوښتنې پیل کړې چې که په شاهي کورنۍ کې دا توان نه وي نو دوی بیا دا حکومت ولی حق هم نه لري. تر دې لا بده دا و چې په اکتوبر کال 1941 کې برتانیې او شوروي اتحاد هم د افغانستان څخه غوښتنې پیل کړې چې ژر تر ژره د ایټالیا او جرمني سره خپلې همکارۍ ته د پای ټکی کښیږدي، که نه وي نو پوځي مداخلات دې چمتو سي. دا هغه دوه مهم اسباب و چې مصاحبان یعنی شاهي کورنۍ دې ته اړ کړل چې دوی د ټولنیز جدیدیت د مفکورې څخه لاس واخلي. هاشم خان چې دې ته نه و چمتو چې د جدیدیت له مفکورې څخه د لاس واخلي، اړ کړل سو چې په کال 1946 کې د لومړي وزیر له دندې څخه ایسته سي او پر ځای د بل ورور شاه محمود لومړی وزیر وګمارل سو. روشنفکران چې د ټولنیز او سیاسي اصلاحاتو د راوستلو لپاره خوځښتونه کول مصاحبانو غوره وګڼله چې تر یوه حده پورې دوی ته په واکمنۍ کې شراکت ورکړي. دا د افغانستان په تاریخ کې د ولسواکۍ د لومړۍ دورې پیل بلل کیږي. د شاهي کورنۍ څخه د خلکو لخوا د اصلاحاتو غوښتنه د دویم نړیوال جنگ وروسته بیخي ډیره زیاته سوې وه، که څه هم دا زیاتښت د دویم نړیوال جنگ له پایلو څخه یوه پایله وه چې د افغانستان ورسره مخامخ و، خو د اصلاحاتو د غوښتنې جرړه اصلا د امیر حبیب الله خان او امان الله خان په متعارف کړل سوي تعلیمي نظام کې وه. د جمهوریت په لومړۍ دوره کې چې تر ټولو مهم غورځنګ جوړ کړل سو هغه د ویښ زلمیو تحریک و چې په کال 1940 کې جوړ کړل سو. د دې غورځنګ ټول مشرتابه د هیواد د مهمو تعلیمي ادارو څخه جذب کړل سوي وه. دې غورځنګ یوه پراخه ایجنډا درلودله چې د ټولنیز تړون تر فلسفې لاندې د سیاسي او ټولنیز اصلاحاتو غوښتنه وه. په کال 1951 کې حکومت د لومړي ځل لپاره د پارلماني ټولټاکنو اعلان وکړ او دا چې نوې ټاکل شوي پارلماني غړي به د حکومت چارو کې مخامخ او عملی اثر ولري. لکه څنګه چې اکثره په دریمه نړۍ کې ولسي نمایندګانو ته د واک او اقتدار منتقلي لانجمنه وي، دلته کې هم داسې وسول. نو پارلماني غړو داسې بیړني قانوني بدلونونه راوستل چې د شاهي واک د نمایندګانو لپاره هیڅ د منلو او برداشت وړ نه وو. په کال 1951 کې آزاد منشه پارلماني غړو داسې یو قانون جوړ کړ چې له رویه د مطبوعاتو یعنی د پریس ازادي یقیني ګرځول شوې وه. د دې معنا دا
چې ژورنالستان په بشپړه توګه آزاد دي چې څه یې زړه غواړي هغه لیکل کولی شي. دغه عمل ډیرې کړکېچنې مباحثې وزېږولې. په کال 1953 کې د شاهي حکومت برداشت ځواب ورکړ او پارلمان یې برخاست کړ، ولې چې پارلماني غړو نیغ په نیغه د شاهي کورنۍ او د شاهي واکدارۍ غندنې پیل کړې وې. د سیاسي ناکراریو د مخنیوي او د شاهي واکدارۍ ترڅنګ د یوه پارلماني حکومت د درلودلو لپاره د ظاهرشاه د اکا زوی سردار محمد داود خان په کال 1953 کې د یوه مطلق العنان وزیر لومړي وزیر په توګه راپورته کړل شو. د ویش زلمي غورځنګ په جوړېدو سره د افغانستان په جدید سیاسي تاریخ کې یوه جالبه خو متنازعه بحث رامنځته شو. دا بحث جالبه ځکه و چې په افغانستان کې د پښتو ژبې او د پښتنو د ټولنې سیاسي حقوق ته پاملرنه کیسه وه. متنازع بیا په دې و چې د غیر پښتنو دا ګیله وه چې دا د دوی سره تعصب دی. د غیر پښتنو د افغانستان په سیاست کې د پښتنو اثر و رسوخ او د حکومت او غورځنګ د پښتونستان تحریک سره مرسته او مده نه خوښه ده. د وخت په تیریدو سره ویشت زلمیان غورځنګ په ډلو وویشل شو. د دې ویش تر ټولو ستر لامل د حکومت لخوا د پښتونستان د تحریک سره مرسته وه. پښتونستان د افغانستان هغه سیمو ته ویل کیږي چې نن سبا په پاکستان کې دي او په کال 1893 کې برتانویانو له افغانستان څخه رابیلې کړي وي. دا لامل و چې د ویش زلمي تحریک غیر پښتون غړو اعتراض پورته کړ چې د تحریک ټوله توجه یوازې پښتنو ته اوښتې ده. د دې اعتراض په ضد کې شاهي کورنۍ هم ونغښتل شوه، ولې چې دوی د پښتونستان د تحریک سره کلکه مده او خواخوږي درلودله. د 20مې پیړۍ په منځنۍ دوره کې پښتون قام پالنه په رښتیا سره هم په افغانستان کې او هم په پاکستان کې یو لوی نظریاتي ځواک درلود. د ویش زلمي تحریک ویش د غیر پښتنو لخوا پر پښتنو او د ظاهرشاه پر حکومت اعتراضات ځان ته یو شالید لري چې په اړه خبره کول ځکه اړین دي چې د دغه دورې تاریخي پیښو کې تشه پاتې نشي. ډیری لیبرل افغان سیاسیون او پوهان اعتراض درلود چې شاهي کورنۍ د پښتونستان تحریک په هیواد کې دننه د خپلې باچهۍ د لا ټینګولو لپاره کاروي. همدغه دریځ د پاکستان لخوا په افغانستان کې دننه ښه په خرپ سره خپور کړل شو. په کال 1948 کې په کابل کې د پاکستان سفیر دا دریځ باچا ته وړاندې کړ چې که چېرته افغان حکومت د پاکستان د پښتنو د نمایندګۍ کولو څخه نه پر شا کیږي نو د پښتنو په منځ کې به دغه سیاسي بیداري د افغانستان پښتنو ته انتقالیږي او د افغانستان پښتانه به هم د خپلو سیاسي حقونو د ترلاسه کولو لپاره د شاهي حکومت په خلاف میدان ته راووځي. خو د شاهي کورنۍ اصل هدف دا و چې د پښتونستان تحریک له لارې د افغانستان په قبایلي پښتنو کې جدیدیت ته لاره هواره کړي. دا ځکه چې د افغانستان هرې باچهۍ ته د همدغه قبایلي او ملایي ذهنیت له لارې ستونزې پیښېدلې. ځکه نو د شاهي کورنۍ هڅه دا وه چې د پښتونستان تحریک له لارې د لرو بر پښتنو ترمنځ سیاسي ناره توده وساتي. سره دوی غوښت چې قبایلي او ملایي ذهنیت بوخت وساتي او په دې منځ کې د ټولنیز او اقتصادي جدیدیت مفکوره په خوندي توګه عملي کړی سي. په کال 1953 وروسته لومړي وزیر داود خان د پښتونستان د قضیې په کارولو سره د یو ستر پوځ په جوړولو کار پیل کړ. په دې سره د غوښت چې یو خو به د دغه پوځ لارې د حکومت واکداري د هیواد ګوټ کې ټینګوي او بل به په لاشعوري توګه د جدیدیت پر خوا د ولس فکري لارښوونه کوي ترڅو دوی د یو متحد ملت په توګه د ګاونډي دشمن له حربو خوندي او باخبر وساتي. د شاهي کورنۍ د ځوان کهول په حیث داود خان د روشن فکر افغانانو سره مل سو چې په زغرده سره جدید اصلاحات عملي کول غوښت. خو د روشن فکرانو او د داود خان ترمنځ هم اختلافات ژر پورته سوه ولې چې روشن فکرانو د داود خان پر مطلق العنانیت اعتراض درلود خو داود خان د یو مطلق العنان او با اختیاره واکدارۍ څخه نه پر شا کېدی. په دا 10 کلنې دوره کې چې داود خان لومړی وزیر و د افغانستان اقتصاد زشت زیات پرمختګ وکړ.
یاد دې وي چې د 1945 څخه پیل شوي د کراکل پسونو د سوداګرۍ په یوه پراجکټ کې افغانستان لا د مخه ګټه کړې وه او د 100 میلیونو ډالرو زیرمې یې ترلاسه کړې وې. دا پیسې په 1950 او په 1960 کې روان د جدیدیت پر پروجیکټ ولګول شولې. په دې دوران کې افغانستان د ساړه جنگ دوو حریفانو شوروي او امریکا څخه هم متوازنې ګټې ترلاسه کړلې. تر 1950 مخکې لا دا دوه هیوادونه لګیا وه چې هغه غریب هیوادونه د ځان ملګري کړي چې تر اوسه لا په یوه خوا کې نه دي ولاړ. دغه دوه هیوادونو د مترقیت یعنی ترقی کولو په نوم یوه مفکوره رامنځته کړله چې دا د ماړه هیوادونو او قامونو ذمهواري ده چې په نړۍ کې د ځپلو هیوادونو سره مرستې وکړي ترڅو هغوی هم ترقی وکړي یعنی پرمختګ وکړي. دا په اصل کې دوی په نړۍ کې ځان ته ملګري لټول. داود خان د کمونیزم او سرمایه‌داري نظامونو په کړکېچ اړه نه درلودله. هغه د دې دواړو هیوادونو څخه مرستې ترلاسه کولې ترڅو خپل هیواد په ټینګ کړی سي. د افغانستان د کلتور او د تاریخ د یو مشهور امریکایي سکالر لوی دوپری سره په خپل یو مرکه کې داود خان د یو پوه افغان مترقي په توګه خپل اړتیاوې داسې بیان کړلې: افغانستان یو ځپلی هیواد دی، یا خو به موږ د غم خورو یا به دی موږ ټول خوري. دا په دې معنا چې د دویم نړیوال جنگ له لاسه د افغانستان اقتصاد پر نړیوالو مرستو تکیه پیل کړه، ځکه نو له کال 1950 او 1965 په منځ کې افغانستان د نړیوال بانک څخه 80 میلیونه ډالره پور واخیست. دا پور د هلمند پر بند ولګول شو. دا ډول په کال 1955 کې د شوروي ولسمشر خروشچیف د پور ورکولو د اعلان سره سم افغانستان تر 100 میلیونه ډالر زیات پور ترلاسه کړ. دا پور په ټول افغانستان کې د شوروي انجینرانو په مرسته د سړکونو، پلونو، هوایي ډګرونو او کارخانو په جوړولو کې ولګول شو. افغان حکومت د خپل جغرافیایي موقعیت په اهمیت ورښودلو سره د شوروي او امریکا دواړو سره لوبېدی، خو کار یې د یوه لپاره هم نه کوه بلکې خپل مقصد یې په مخه اخیستی و. اخر پای دا لوبه په کال 1980 کې په افغانستان کې دننه د شوروي او غرب ترمنځ په یوه خونړی جنگ په بڼه واوښتله. له دې ټولو اقتصادي ودې سره سره د پښتونستان پر سر د پاکستان سره د داود خان دښمني په ښکاره ډول د افغانستان خلکو ته ګرانه پرېوته. دا ناکراري اخر پای پر کرښه د دواړو هیوادونو ترمنځ په اخ و ډب واوښتله چې له امله د افغانستان اقتصاد د فشار سره مخامخ شو. دغه حالت ته په کتو سره د شاهي کورنۍ غړو او د افغانستان مفکرینو د داود خان له حمایت کولو څخه لاس واخیست او ظاهر شاه هم په کال 1963 کې داود خان د لومړي وزیر له چوکۍ څخه ایسته کړ. دا نو د افغانستان په تاریخ کې د اساسي قانون د 10 کلنې دورې پیل بلل کیږي. په راروانو 10 کلونو کې که څه هم په هیواد کې سیاسي حرکتونه وده وکړه، خو دغه سیاسي حرکت له ځان سره سیاسي ګډوډي هم راوړله. ظاهرشاه باچا چې د خپلې باچاهۍ د 13 کلونو پرتله په دې دوره کې ټولې چارې په خپل لاس کې کړلې، د نوي جمهوریت تر عنوان لاندې د نوي سیاسي پروګرام د پیلېدو اعلان وکړ او په لومړي ځل د شاهي کورنۍ څخه د باندې کس صدر اعظم وټاکئ چې ډاکټر محمد یوسف نومېدی. د ډاکټر محمد یوسف په کابینه کې ټول تر ټول غړي د کابل پوهنتون څخه فارغه کسان وو، نو دا ځکه دا کابینه په تعلیمي کابینه سره مشهوره سوه. دا هغه حالت و چې ویښ زلمي غورځنګ او افغان مفکرینو له ډېر وخته کار ورته پیل کړی و. په همدغه دوره کې د کال 1964 قانون اساسي یعنی آئین جوړ کړل شو. په دې قانون اساسي کې د ظاهر شاه باچاهۍ ته د آئینی باچاهۍ نوم او درجه ورکړل شو. د دې معنا دا و چې په هیواد کې به د شاهي نظام تر چتر لاندې جمهوري سیاست روان ساتل کیږي. د دې قانون اساسي د جوړونې لپاره سازګار حالت ځکه ممکن وګرځول شو چې د افغانستان په سیاست کې دخیل 4 مهم اړخونه په خپلو کې د جوړجاړي ماحول ته سره ورسېدل. دا 4 اړخونه دا و، یعنی باچا، تعلیم یافته اشرافیه، قبایلي او روایتي اشرافیه او شاهي کورنۍ. خو بیا هم
څنګه چې د داود خان د سختګیر وزارت اثرات له منځه وتل د غونګه د دې څلور اړخونو د جوړجاړي حالت کې اختلافات سر پورته کول پیل کړ او د قانون اساسي په دغه ټول 10 کلنه دوره کې حالات نور هم خراب شو. د سیاسي ناکرارۍ دغه حالت د افغانستان پارلمان پر څلور څرګنده او بیل اړخونه وویشي. روایت خوشي یا ټریډیشنلیست په سیاسي نظام کې افغاني کلتور او اسلامي روایات نافذول غوښت. ماخذین یا اډاپټرز دا بیا هغه ډله وه چې په غربي مختګ یې په افغاني کلتور کې دننه نافذول غوښت. جمهوریت غوښتونکي یا ډیموکراټان دغه ډلې بیا په بشپړه توګه یو جمهوري نظام نافذول غوښت او لینني مارکسیستان دغه ډلې بیا د کمونیزم د اصولونو سره سم شاهي نظام راچپه کول غوښت او کمونیستي نظام یې نافذول غوښت. دغه څلور سره ډلو د کال 1965 په د مطبوعاتو د ازادۍ د قانون څخه په ګټه پورته کولو سره خپل اشاعت په پراخه کچه دوامداره وساتي. خو کومه ګټه چې د مطبوعاتو له پراخوالي څخه ترلاسه کېدای سوه په ټاکنو کې د رسمي ګوندونو د نشتون له امله زیانمنه سوه. ځکه نو ټاکنې د ګوندونو د ټاکلو پر ځای د افرادو پر ټاکلو ګرځېدې چې په دې سره ولسي جرګه نوره هم وویشل سوه. دغه کړکېچ هله نور بوج واخیست چې د کمونستانو پر مطبوعاتو د شاهي خاندان په خلاف د کمپاین کولو له امله بندیز ولګول سو. کمونستانو په کابل پوهنتون کې د خپلو ملګرو د زده کړیالانو په مرسته نږدې 2000 هړتالونه، لاریونونه او احتجاجي غونډې ترسره کړلې. د کمونستانو دې فعالیت ته په کتو سره مذهبي ډلو هم سیاسي میدان ته راودانګل او د اخ و ډب چاپیریال ته یې وده ورکړله. همدا مذهبي فکر و چې بیا وروسته په 1980 کې په لسیزه کې جهادي بڼه یې خپله کړله. پر دې لاسربیره د 1960 په پای او د 1980 په لومړي کلونو کې افغانستان د سختترین اقلیمي یعنی موسمي بدلونونو له امله د سختترین لوږې سره مخامخ سو چې د ظاهرشاه حکومت یې نور هم په ستونزو کې راګیر کړی. د افغانستان په چارو پوه امریکایي سکالر لوی دوپری په کال 1981 کې دغه حالت ته په کتو سره ولیکل چې زه پر روان 10 کلونو کې په افغانستان کې یو سختګیره کمونیست انقلاب وینم. په افغانستان کې د امریکا سفیر رابرټ جی نیومن بیا په کال 1902 کې ولیکل چې د ظاهرشاه واک تر 1 کاله پورې دوام نسی موندلی. همدغه و چې 1 کال لا نه و تیر سوی کله چې ظاهرشاه د تداوی یعنی علاج لپاره په ایټالیا کې و. د اکا زوی او پخوانی لومړي وزیر د ظاهرشاه په راپرځولو سره د شاهي نظام د ختمولو او د جمهوري نظام د پیلېدلو اعلان وکړ. په دې سره د افغانستان 2.5 کلن شاهي نظام ته د پای ټکی کېښودل سو. دا 2.5 کلن شاهي دوره د احمدشاه بابا څخه راپیل سوې وه او پر پاچا اعلی حضرت محمد ظاهرشاه پای ته ورسېده.